ویلي دي هغه بېچاره ملامت هم نه ده. خو طبعا مونږ باید دغسې لکه څنګه چې هغه په حرز کې له موقع نه استفاده کوي او د افغانستان په وړاندې هغه خپله مردار او بدرنګه او پلیته او نه هېرېدونکې څېره ښکاره کوي. زمونږ افغان سیاسون هم که په داخل کې اختلافات لري، مشکلات لري، د نظام په وړاندې سوالونه لري، نو دغسې باید په نړیوال سټیج باندې دوی چې کله تلویزیونونو ته ځي هغه ملي دریځ وړاندې کړي د افغانانو د راتلونکي په رابطه. ګوره څومره یوه لویه بدبختۍ سره موږ مخ یو. هغه څوک چې د طالبانو مخالف دي هغه په اوس وخت کې د نظام لپاره بندیزونه غواړي چې طالبانو بندیزونه ولګي. نو که طالبانو څومره بندیزونه ولګېږي زه وایم تر طالبانو به ډېر 100 واره زیات دغه ملت ځورول کېږي. او دغلته دوی که په خپل منځ کې هر څومره سیاسي اختلافات لري یو بل زندان ته بیایي، وژني، فاو سره اوږه په اوږه، او یا هره بدبختي چې وي خو په نړیوال سټیج ته چې ځي یا داسې یو موقع ورته برابرېږي د افغانستان په رابطه خپل کرکه او نفرت او بدبیني هغه څرګندوي. که د پاکستان تاریخ ته وګورو د بوټو خاندان چې ده دا ډېر یو بدنامه تاریخ لري. بلاول بوټو ته د ما مشوره دا ده چې اول د خپل د نیکه قاتلان بیا هغه نه وروسته خپل د مور قاتلان چې هغه بالکل معلوم دي چې چا وژلي دي د هغوی پوښتنه دې وکړي. هغه نه وروسته د بیا د افغانستان په رابطه باندې دی خپل نظر ورکړي. بل دا چې دا له عمر نه ډېر کم ده، دا بېچاره چې ده ډېر مظلوم ده، خو د افغانستان په رابطه دغه خبرې ده ته ښودل کېږي چې دا ووایه. یا که چېرته مونږ یوه خبره کوو بیا هلته مذهبي ګوندونه او سیاسي ګوندونه هغه راپورته کېږي او عجایب غږوي. دا څو وخته مخکې همدغسې د هغه د مذهبي ګوند ویان زما په رابطه باندې 15 دقیقې ویډیو کړی و، ډېرې غوښتنې یې درلودلې. نو زه همغوی ته وایم چې وخت چې تاسو، زه چې هېڅ دنده په حکومت کې نه لرم، یو عادي افغان یم، د خپل هېواد په رابطه باندې که د مینې اظهار کوم، خپلو اوبو ته ډیزل وایم یا فرض مثال د اوبو د مهارولو خبره کوم، بیا د نورو نه د مذهبي ډلو غبرګون راپارېږي چې دا ولې په افغانستان کې ژوند کوي. افغانستان د ما هېواد ده، دلته به ژوند کوم، د چا پلار ما له دې هېواده نه شړلی شي او نه مې خوله راباندې بندولی شي. نو هغوی د اوس دغه بلاول ته یا د کسرا وزیر خارجه ته دغه ته خو د دومره ووایي چې کم از کم یو خبره کوي د افغانستان په رابطه باندې نو خولې سره د احتیاط کوه. کوشش وکړه د خپل هېواد په رابطه باندې د پاکستان د ملت په رابطه باندې هغه پیسې مو چې غلا کړي دي هغه ورته وسپارئ. هېواد مو دیوالیه کېږي. نن د افغانیو ریټ 1000 افغانۍ 50,000 کلدارې کېږي. دغه حالت که روان وي کېدی شي چې 1000 افغانۍ یو څه وخت وروسته 100,000 کلدارې. یو اټومي هېواد د دومره لوی بحران سره مخ ده چې حتی خپل هېوادوالو ته شلغم نشي ورکولی. هغوی غواړي چې بل هیڅ لار نه لري. پاکستان یوازینۍ لار یې دا ده چې د افغانانو په وینو تجارت وکړي. موږ څه وکړو چې د دوی لاسونه لنډ کړو، نور زموږ وینې تویې نه شي. بس ده چې د موږ اوبه ور روانې دي، نور د وینو سیلابونو باندې د افغانانو په سرونو باندې دوی ګټه ونه کړي، په یو نوم او بل نوم موږ ونه وژني، د دوی د لاس آله ونه ګرځو. نو موږ ته هم یو څه کول پکار دي. اوس خو داسې نشي کېدلی چې یو پاکستانی د راشي په افغانستان کې د یو تعمیر وران کړي یا د سړک وران کړي یا د زموږ بنسټونه ونړوي، خو ما او تا او بل د لاس آله ورته ګرځو، هغوی ته کار کوو. نو ولې دغسې وشي؟ دا تېر 43 کال نه موږ عبرت وانخیست؟ آیا موږ بې له دې هېواده په بل هېواد کې دغه عزت چې په خپل هېواد کې لرو په بل ځای کې لرو؟ ولې د طالب، القاعده، سیکولر، کمونیست، دیموکرات او په دې نومونو باندې وژل کېږي؟ په نورو هېوادونو کې ټولې ډلې د آرام ژوند کوي، جمهوریت د اسلام جز بولي، انتخابات د اسلام یو جز بولي، وایي که اعتکاف کې هم ناست نو که انتخابات کېده نو ته اعتکاف ماتولی شي، د رایې حق کارولی شي. اما بیا زموږ دپاره بیا نورې لارې دي. نو موږ خپل هم باید سر په ګریوان کې کته کړو.
هغه علما دي که سیاسون دي په دې هیواد کې هر څوک دي، موږ د تعامل له لارې د خبرو له لارې وړاندې لا یو بل وزغمو. غټه بدبختي په افغانانو کې دا ده چې په نورو هیوادونو کې کمه ده او دلته بیخي زیاته ده چې موږ یو بل نشو زغملی. د ورور ترقي نشي زغملی، د هغه سرمایه نشي زغملی. ډېرې داسې پېښې شوي دي چې ګوره د افغان صرافان یا افغان تجاران یا ملي خلک د دوی زمن همدغه افغانان اختطافوي، بیا یې پیسې ترې نه اخلي. دا شی داسې نه زغم ده. یا فرض مثال یو څوک مشهوره کیږي یا یو څوک سرمایه پیدا کوي، یو څوک په نظام کې کار کوي، ښه کار کوي، د هغه د مخنیوي دپاره موږ مختلف لارې او د بدنامۍ ورته کاروو چې تر څو دا سړی بدنامه کړو. راځئ چې زغم پیدا کړو. نن که زه زغم نه کوم، زه د انتقام څپه ګړندۍ کوم، په هر نامه باندې خلک وژنم، زندان ته اچوم، سبا دغه ورځ بیا په ما را روانه ده. په افغانستان کې خو دغه زه چې د ما چې څومره عمر ده، زما د عمر مطابق 15 پاچاهۍ نړېدلې دي، هر یو د بل په مرۍ باندې چاړه ایښې ده. نو دا به تر کله پورې موږ یو د بل مرۍ پرې کوو؟ کله به دا زموږ لاس د یو له بل له ګرېوانه لرې کېږي؟ که پرون کمونیست د اشرار په نامه افغانان وژل، بیا همدغسې امریکایان راغلل، دغسې د طالب او د القاعده په نامه باندې زموږ کورونه بمبارول، ودونه یې بمبارول. دا خو باید ومنو چې طالبان چې کله نظام له لاسه لاړه، هغوی د دې په خاطر چې خالي موږ ته د ژوند کولو حق راکوي، موږ هېڅ نه کوو، چا نه ورکوه، په غره کې هم نه پرېښوده، په ګاونډي هېواد کې هم نه پرېښوده، په هر ملکونو کې، ډېرو خارج ملکونو کې د طالب په نامه خلک ونیول شول، زندان ته لاړل. که چېرته هلته موږ دغسې نه وای کړی، طالب مو لږ مرۍ نه وای نیولی، چې د طالب په نوم مو خلک نه وای ټکولی، طالب نه مو ناټو نه مو سوټای نه وای جوړ کړی، د افغانانو ملا ته مو نه وای نیولی، نو زه په دې باوري یم چې طالب نشو کامیابه کېدلی. دا چې د قدرت جزیرې وې، مزار کې یوه پاچاهي وه، په ننګرهار کې بله وه، بس دا د طالب نه یو تجارت شروع شوی. طالب ونیسه، مړ که، بندي که، امتیاز واخله. طالب ونیسه، په خپل کلي کې واده بمبار که، د القاعده او د پنجابي په نامه باندې بس دا خو پنجابیانو. ښه بېلګه یې په دې وروستیو کې د ټټنګ مدرسه وه په ننګرهار کې، په کندوز کې، په هلمند کې، په لوګر کې. ګوره اشرف غني زموږ د لوګر ده، څومره ظلم چې ده په تېر اخرو کې په دغه لوګر کې کړی ده، باور په خدای وکړه که دا د اسرائیلو نه یو څوک راوستی وای، دومره ظلم یې نه کوو. د الوزیو په نامه یو کلی ده چې مکمل له منځه وړی ده، چاپې، بدماشان یې وژل. که دا نه وای شوی نو فکر نه کوم چې دومره افغانانو ژوند له لاسه ورکړی، دومره افغانان له هېواد نه بهر تللی وای. نن د پاسپورت دپاره د پاسپورت د ریاست شاته په زرګونو خلک ولاړ وای. دا نه کېدل. دا هغه وخت شو چې تیر نظام وشړېده، یا تبلیغات وشول، خلک روان دي، راتلونکي دپاره فکر کې دي چې څه به کېږي. نن اقتصادي بندیز ده، نن فلان ده، نن دا ده، او سبا به له لوږې مړه شو. دغه ټول هغه څه ته زمینه برابروي چې زموږ هغه خلک چې دلته باید نظام وساتي، نظام کې کار وکړي، بنسټونه وساتي، هغوی ته یوه زمینه برابري چې تر څو له افغانستان نه ووځي. نو وخت چې د مهاجرتونو لړۍ په دغه رقم روان وي، دا دردونکې ده. په دې باندې باید حاکمان سوچ وکړي، فکر وکړي چې دغه نظام نه دا خلک ولې روان، تیر جمهوریت نه ولې خلک روان. دا نه چې هغه وخت نه تلل، هغه وخت تلل، هغه وخت د امریکایي د نظام او د بل له ډاره تلل. نن سبا چې ځي د فقر له ویرې ځي، راتلونکي ته په ویره کې دي، اصلا مطمئن نه دي، ستونزې شته. دغه ستونزې ته په کتو باید موږ لاړ شو، د افغانستان ټول فرضي کرښې وګورو چې د افغانان له دې خوا نه ډېر روان دي که له هخوا ډېر راځي. نو دغه ټول هغه شیونه دي چې باید په دې باندې فکر وکړي. همدغه لږ 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 دې نه بړاس جوړېږي، یو وخت د نظام په وړاندې غر غوندې درېږي او نظام بیا د مخنیوي هغه نه لري، توان او طاقت نه لري. همدغه چانس نه په استفادې باندې چې اوس افغانانو ته یو فرصت په لاس ورغلی،
سرتاسري حاکمیت ده. له دغه فرصت نه د ګټې اخیستلو په خاطر باندې موږ باید له ضدیت نه، له تعصب نه، له موقع نه په استفادې، له قدرت نه په استفادې، له موټر او اسلحو نه په استفادې هیڅوک ونه ځورو. دغه افغانانو ته خپل د بچیو د ملت په سترګه وګورو، داسې تراجخت کړو. دا اوس نور نړۍ کې حاکمان د ملتونو د راخپلولو لپاره په میلیارډونو ډالر مصارف کوي، اما دلته مونږ تش په ځینو الفاظو باندې افغانان له ځانه متنفره کوو. ځینې داسې الفاظ دي چې د افغانان بېله دي چې مونږ مصرف کوو، دا په نظام سر ورکوي، د نظام تر څنګ درېږي. ولې مونږ د الفاظو کنټرول نه کوو؟ الله مو قدرمن لره، عزتمن شئ، باوري یم انشاءالله چې افغانستان ته به سوله راځي. چې مونږ زغم پیدا کړو، افغانستان به جوړیږي، افغانستان به د نړۍ سره سیال کیږي، خو هغه وخت چې مونږ زغم پیدا. ډیره مننه جنرال صاحب. تواب عبدالله مهرباني وکړئ. مننه ورور. یو ځل بیا هم سلامونه ټول ته، د بحث ګډون کوونکو ته او مېلمنو ته. څنګه چې زموږ او ستاسو شکلونه فرق کوي دوستانو، همداسې نظرونه سره هم فرق کوي. نظریات ډیر مختلف دي او ډیر زیات دي، خو مشترکه نقطه مو یوه ده سره، هغه افغانستان دی او له هر څه لومړی افغانستان دی او د افغانستان اسلامي او ملي ارزښتونه دي، په دې کې ټول سره مشترک یو. دغه زموږ او ستاسو ترمنځ مشترکات دي. د پاکستان وزیر خارجه چې کوم خبرې کړي دي زموږ او ستاسو د هېواد په اړه باندې، موږ او تاسې د هغې څخه څه تمه او توقع لرو، د یو دښمن څخه د خیر او د خیر تمه او توقع کېدلی شي؟ نه، هېڅکله نه. چې د سالم فکر خاوند اوسېږي هغه په دې باندې پوهېږي. پاکستان تل د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف د افغانستان په حق د دریځ غوره کړی دی، او دا دریځ اوس نه دی، دا دریځ چې دی د 43 کلونو راهیسې که موږ او تاسې وګورو دغه دریځ غوره کړی دی، او همیشه یې چې دی زموږ او ستاسې د هېواد په ارزښتونو، زموږ او ستاسې په دننه، زموږ او ستاسې په هېواد کې دننه کوم حاکمیت چې دی هغه د سوال لاندې راوړی دی، په هغې باندې چې دی خپل نظر شریک کړی دی. رابشو دا خبره د داخلي مشروعیت په اړه باندې هم ډېره وڅېړل شوله. راځئ د نن ورځې او د پرون ورځې دا مشروعیت چې دی دا سره مقایسه کړو، او قضاوت به ملت ته پرېږدو چې ملت په دې اړه باندې قضاوت وکړي. زموږ هېواد پرون ولې په رسمیت پېژندل شوی و؟ څه وجه وه؟ آیا پرون زموږ حکومت استقلال لرلو؟ آیا زموږ هېواد آزاد و؟ کله چې یو هېواد آزاد نه وي، هلته دولت څنګه مشروعیت اخیستلی شي د یو داسې ملت څخه چې هغه ملت د اشغال لاندې شپې سبا کوي؟ زما په اند دوستانو، طبیعي خبره ده چې د اشغال په شتون کې مشروعیت اخیستل هسې ډرامه ده. بل د ملي جرګې یا لوی جرګې خبرې هم دلته مطرح شوې. هغه جرګه څومره ولسي وه یا ولسي وې، او څومره یې مشروعیت لرلو، د اشغالګرو او د هغوی د پلویانو د ګټو لپاره نه جوړېدلې. نتیجه یې د حاکم ټیم یا رئیس جمهور د خوښې نه راوتله، که دا د کرزي صاحب په دوران کې و، که دا د محترم اشرف غني صاحب په دوران کې و. موږ او تاسو ټول هر څه ولیدل، د ملت هم لیدلی دي. د پاکستان په اړه ځمکني حقایق بل څه دي. نن پاکستان د خپل ژوند په ډیرو حساسو شیبو کې قرار لري. الله تعالی دې دا حالت له دې څخه بدتر کړي. مګر سوال دا دی چې موږ افغانان ولې پرون او نن په دې نیو توانېدلي چې د دې فرصت څخه وزما ګټه پورته کړو د خپل دښمن په مقابل کې؟ په دې ټکي یا نقطه کې موږ او تاسې ټول د یو ملت په حیث یا د سیاسیون په حیث یا د نخبګانو په حیث ملامت یو چې د افغانستان د بقا په دې جنګ کې موږ او تاسې په انفرادي توګه لګیا یو. د قدرت پر سر لانجې دي، د قدرت پر سر جنجال دی، مګر د دغه هېواد ازلي دښمن چې په داسې یو حساس پړاو کې قرار لري ټول ورته شا کړې ده، ټول چې د خپل هېواد ته مخه کړې ده. راځئ چې دغه چې ته م وایې چې دا دښمن دی، زه م وایم چې دا دښمن دی، بل م وایي چې دا دښمن دی، موږ او تاسو ولې د نړیوالو سره په یو ژبه تعامل نشو کولی، یو میکانیزم باندې ورسره کار نشو کولی چې دغه حالت د دې څخه بدتر شي او پاکستان د انزوا خواته لاړ شي؟ په دې باندې د جمهوریت پلوه سیاسیون فکر کړی دی؟ په دې باندې د امارت اسلامي افغانستان سیاسیون فکر کړی دی؟ سیاسي رقابتونه به سره کوو په دې جغرافیه کې، په دې خاوره کې، مګر راځئ چې خپل هغه کوم چې ازلي دښمنان دي د هغې په مقابل کې خو یو واحد دریځ غوره کړو. که د اسلام په دایره کې سره نشو راټولېدلی، راځئ چې دغه مشترکات چې لرو چې هغه دغه وطن د ټولو مشترک کور دی، په دغې باندې خو سره راټول شو، یوې نتیجې ته سره ورسېږو. په
اخره کې چې د محترم اصولي صاحب چې د هم یو خبره وکړه او د خبرو په اخري برخه کې چې د په هغې خبرو باندې کوم د لاسته راوړنو خبره یې وه چې څه لاسته راوړنې دي دلته شوي دي د هغې باندې یو کامنټ زه صرف کول غواړم. هغه دا دی دغه څیزونه چې زموږ او ستاسې لاسته راغلي دي دا کوم ترقي چې شوي وه کوم د سیلفون او د دې نورو دا کوم ټکنالوژي چې دلته راغله هر څه دا د کوم قیمت په پرې کولو سره افغانانو ته لاسته راغلې وه. آیا دغه قیمت چې موږ او تاسې پرې کړی دی دا د دې خدمتونو څخه ستر او لوړ نه و؟ که دې بحث ته نوځو دا ډېر ژور بحث دی خو صرف لنډو کې دومره ویل غواړم چې د اشغال په شتون کې او د افغانانو د حیا او عزت د لیلام په بدل کې دا څیزونه یو غران اهمیت هم نه لري د مسلمان ملت ته. په دې باندې باید ټول سره پوه شو. تاریخ هر څه ثبت کړي دي هر څه ثبتوي. کاش چې د جمهوریت ګوره یو بله خبره زما نظر د اسلامي نظام په اړه دا دی چې داسې څوک نه وایي چې زه د طالبانو د اسلامي امارت غړی یم دغه یم نه. زه قضاوت په نسبت باندې کوم. زه د هېواد حالاتو ته ګورم که نن د امارت اسلامي افغانستان څخه حمایت کوم ځکه پرون 20 کاله ما دلته لیدلي دي چې دلته کوم وحشتونه تېر شوي دي. پرون دلته څومره خلک وژل کېدل نن څومره خلک وژل کېږي. قضاوت په نسبت باندې کوو دوستانو. خبره دا ده چې راځئ اسلامي نظام داسې یو اسلامي نظام راوړو چې په هغې کې هر افغان مسؤل اوسېږي. هر افغان پکې حق لري چې دغه جغرافیه کې آزاد د یو سرلوړي افغان په حیث ژوند وکړي. که هغه د ناست دوستان دي که هغه نور خلک دي چې هغه په دغه هیواد کې په دغه جغرافیه کې ونه ډار شي. هغه وایي که زه دا خبره کوم هسې نه چې زه ونه ځپل شم. دغه د ځپلو سیاست نور ختم کړئ. افغانانو ته موقع ورکړئ چې افغانان راشي کومې خبرې چې په زړه کې دي په ذهن کې دي چې هغه د ملت سره شریک کړي هغه د دولت سره شریک کړي. داسې یو فضا رامنځته کړو چې زموږ او ستاسې دوستان که هغه مخالفین دي که هغه هر څوک دي چې هغه ونه ډار شي. هغه د مسؤلیت احساس وکړي د امنیت احساس وکړي. دلته خبره کړې نه وي یو کس راشي په سر باندې ورته څپېړه ورکړي. تر څو پورې دغه د ځپلو سیاست په دې جغرافیه کې روان اوسېږي که دا پرون د ناټو او امریکایي په شتون کې جمهوریت روان کړی و که نن نه خدای نخواسته امارت اسلامي افغانستان کوي دا د هېواد د تباهۍ په لور روان دا لار ترکستان ته تللې وه او تللې ده دوستانو. نو راځئ چې په یو واحد افغانستان دپاره کار وکړو چې په هغې کې ټول د ورونو په شان ژوند وکړو ټول ورته پرمختګ راوړو ترقي راوړو او هر افغان چې په هر ځای کې استعداد او وړتیا لري قدر دی تر څو هغه په دغه هېواد کې دغه هېواد دپاره د خدمت مصدر وګرځي. یوازینی د حل لاره همدا ده. مننه الله تعالی مو خوښ او کامیاب لرم محترم عبدالله. ډېره مننه عبدالله صاحب محترمه. فدایي صاحب محترمه ډېره مننه او ډېره بخښنه بیخي ډېر انتظار مو وکړ. مننه ډېره زیاته مننه له بلنې نه مو تاسو ټولو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د میونخ په کانفرانس او په هغې تبصره ځکه ځای نه نیسي چې افغانستان متاسفانه په نړیوال سټیج کې په لوی لاس باندې مو هغه داسې منزوي کړ چې نور مو په نړیوال کلي کې ځای نشته. اما زه غواړم په څو موضوعاتو باندې خبره وکم. هغه دا ده چې ځینو دوستانو ویل چې افغانستان نړۍ ته افغانستان مهم نه ده. ګورئ افغانستان نړۍ ته مهم ده یا نه اما افغانان هم نظام ته اړتیا لري او هم نړۍ ته اړتیا لري. په د 45 کاله کې کله هم چې موږ د نظام جوړونې په لور تللي یو او یا د نړۍ سره د سیالۍ په لور باندې خوځېدلي یو زموږ دغه مزل په نیمایي کې راقطع کړی. کله چې نظام ونه لرو او له نړۍ سره روابط ونه لرو موږ په نړیوال کلي کې ژوند نشو کولی. په نړیوال کلي کې به د نړیوال کلي د اصولو مطابق ژوند کوي. دا 21مه پیړۍ ده. په 21مه پیړۍ کې دا یو ګلوبل ویلیج ده. دا زما په کلي کې کورکۍ نه ده. دا په نړیوال کلي کې به ته د نړیوالو اصولو مقرراتو پابند یې که غواړې په دې کلي کې ژوند وکړې او ته نن دې کلي ته ضرورت لري. ته چې څومره د ځمکې له پاسه او د ځمکې د لاندې چې څومره منابع لري
هغه منابع له تا نه فرار کوي. انساني منابع هغه به درنه ځي. طبیعي منابع موږ په افغانستان کې 15 کلن تاریخ لرو. 15 کلونو راهیسې همدغه طبیعي منابع دي. یوازې صفتونه یې کوو. هغه که معدن دي، که طلا ده، که اوبه دي، که فضا ده، که جغرافیه ده، د هر یو ځکه ورنه مستفید شوي نه یو چې موږ له نړۍ نه منزوي شوي یو. موږ یو باثباته نظام ته پرېښي نه یو. نو ځکه دا خبره باید واضح کړو چې نړۍ که موږ ته ضرورت نه لري، موږ نړۍ ته ضرورت لرو. که نړۍ مو نه غواړي یا نور څوک مو نه غواړي چې یو نظام ولرو، افغانان نظام ته ضرورت لري. دومه خبره هغه د تعامل خبره ده. او دوستان وایي چې له طالبانو سره تعامل وشي. دا موږ هم وایو چې طالبانو سره تعامل وشي. نړۍ په 1400 میاشتو یا 1300 میاشتو کې له نړۍ سره تعامل، زه خبر یم چې ټول هڅه یې وکړله. اما ته خو چې تعامل کوي، تعامل یوازې الفاظ نه دي، تعامل ته په موضوعاتو باندې کوي، په کلیدي موضوعاتو باندې بحث کیږي. هغه باندې طالب هغه بحثونو ته حاضر نه ده. په داسې یو موضوع باندې تعامل چې هغه د نجونو ښوونځی دي، د هلکانو ښوونځی دي، دا د تعامل دی باندې نړۍ ډېر زیات کار کړی دی. د دوی داخلي مجالسو د نړیوالو نه خبر یم چې له دوی سره څومره په دې اړه کوشش کړی دی چې لاړ شي. اما دا خلک تاسو ولیدل چې د تعلیم په اړه باندې نه یوازې چې د نړیوالو، د افغانانو دغه داعیه نه مني، د خپلو وزیرانو د کابینې دا نه مني. نو لهذا تعامل وچ تعامل نه دی. تعامل په موضوعګانو باندې ده، په افغاني مذاکراتو باندې ده، په د ښځو په کار ده، په موډرنې حکومتولۍ باندې ده، په داسې یو نظام ده چې هم په خپلو منځونو کې او هم له نړۍ سره په سوله کې ژوند وکړي. متاسفانه تر اوسه پورې چې کوم پټ تعاملات هغه په استخباراتي کچه کې دي، او هغه د القاعده پر وړاندې باندې یا د نورو داعش پر وړاندې باندې یا د پخوانیو هغه کسانو چې د طالبانو سره په شریکه باندې د نظام پر وړاندې جنګېدل او اوس د طالبانو برخه نه دي، د هغوی پر وړاندې باندې دغه تعاملات چې د افغانستان لپاره ډېر خطرناک دي. نو لهذا تعامل موږ ټول حاضر یو، هر افغان حاضر دی، ځکه موږ د نظامونو د سقوط او له نړۍ نه د انزوا دغه حالتونه موږ تجربه کړي دي، او موږ په دې پوهېږو چې دا د افغانستان ملت دپاره خطرناک دي. د طالب دپاره که دي که نه دي، اما افغان ملت نهایت زیات په دې کې ضربه ویني. او درېیمه موضوع ګورئ، که تعامل ده، که نړیوال مشروعیت ده، که امن ده، که ثبات ده، دا تر څو چې داخلي پالیسۍ هغه داخلي سیاستونه هغه انساني او جمهوری نسی. ګورئ، جمهوری هدف د جمهوریت د اشرف غني او د کرزي جمهوریت نه دی، دلته جمهوری فکر دی. هغه فکر چې هغه د استبداد، انحصار، دیکتاتورۍ، ظلم او بېعدالتۍ مخالف دې ته جمهوری فکر وایي. او دا یو فکر ده. دا دلته کله کله دوستان چې وایي جمهوریت پلوه فکر کوي چې دا د اشرف غني یا د ډاکټر د هغه د حامد کرزي واکداري ښیي. نه، دلته جمهوري فکر دی. جمهوري فکر په مقابل دی استبدادي او انحصاري فکر کې په اسلام کې اصل جمهوري فکر دی. حتی په دینی متونو کې چې کله یو دینی موضوع واضح معلومه وي او د علماو ترمنځ استنادات مختلف سي او پکې اختلاف راشي، نو هلته د جمهور علماو په نظر باندې دوی مخکې ځي چې جمهور علماو دغه ویلي دي. کیدای شي ځینې دوستان به وي چې هغه د شاذ علماو یا د یو بل خاص عالم چې په جمهور نه وځي په هغې کې شامل نه وي. نو د جمهور کلمه یعنی د ولس په رایه، د جمهورو په رایه، د اهل تخصص چې اکثریت په یو موضوع کې نظر ورکړی وي د هغه په رایه باندې لاړ شي. نو دلته سیاستونه زمونږ متاسفانه دا په مختلفو مقاطعو کې دا د حزب سیاستو، داخلي سیاستونه که مونږ وګورو د
زمونږ داخلي سیاستونو د روسانو پښې راکش کړلې، زمونږ داخلي سیاستونو د امریکې پښې راکش کړلې. همغه کس چې تر پرونه پورې ټول افغانستان دغه په سر باندې ور تسلیم نه که او د ټول ناتو پښې راکش کړلې، او نن بیا د همغه ډلې د اتباعو پر وړاندې باندې په دوحه کې قراردادونه کیږي. نو داخلي سیاستونه چې دا هغې که نن د طالب داخلي سیاستونه همدغسې وي، دا دلته ریکارډ کوي، ثبت کوي چې د بل هیواد پښې به دلته راکش کیږي. دا داخلي سیاستونه چې د هیواد او د سیمې او د نړۍ د هیوادونو د رقابت په مرکز باندې افغانستان بدل کړ. دا داخلي سیاستونه دي چې نیابتي جګړو ته دلته زمینه برابره کړه. دا داخلي سیاستونه دي چې نن بلاول بوټو ته په میونخ کې جرأت ورکوي چې د افغانستان په نمایندګي باندې خبره وکړي. دا داخلي سیاستونه دي چې نن پخواني قریشي به د افغانستان په نمایندګي باندې خبرې کولې. داخلي سیاستونه نن خلک مهاجر کوي. دا داخلي سیاستونه دي چې افغانان بیکاره کوي. دا داخلي سیاستونه دي چې یو بل باندې د کفر او د تفجیر ټاپې لګېږي. ګورئ تر څو چې موږ افغانان په خپلو منځونو کې او دغه چې اوس دا واکمنان دي راغلي دي، دوی د دغه ټولو رژیمونو د ناکامیو او تجربو نه ګټه پورته نه کړي، او په اول موږ او تاسو په خپلو منځونو کې دا داخلي سیاست، دا د انحصار او استبداد او د دیکتاتوري د بېعدالتۍ سیاست او د حذف او نفي سیاست د پای ټکی کېږدو نړۍ سره موږ خبره نه شو کولی، او نه نړۍ موږ ته په درنه سترګه باندې بیا ګوري. دغه ډېر مهم ټکی دی. تاسو په اقتصاد کې او په بازار موندنه کې چې یو تولید هغه چې ته په اول په خپلو کې ښه پوښتنه کې ته نشې کولی هغه تولید بازار کې خریدار پیدا کړي. زمونږ د فکر، زمونږ د نړیوال مشروعیت دپاره داخلي سیاستونه چې بنیادي تغییر نه سي، چې په هغې کې مختلف موضوعات شامل دي، هغه که زمونږ تعلیمي سیاست دی، که زمونږ اقتصادي سیاست دی، که زمونږ فرهنګي او کلتوري سیاست دی، که زمونږ مدني سیاست دی، که زمونږ بهرنی سیاست چې ورته وایي، تر څو پورې زمونږ دغه داخلي مسله غښتلې نه سي او دغه باندې اول افغانان په خپلو کې اجماع ونه کړي، په پردیو باندې ملامتي ور اچول، یو بل ملامتول، زه فکر کوم دا موږ تاسو ته نه مشروعیت راکوي او نه براعت راکوي. نو لهذا راځئ په دې فکر وکړو چې څرنګه موږ تاسو کولای شو چې اول په خپلو منځونو کې موږ تاسو دغه د داخلي سیاستونو د اصلاح لپاره د داخلي سیاستونو ګورئ، کله چې افغان دا اوسنی خلک خو د 50% نفوس سره تعامل نشي کولی، محروم کړي دي له ساحې نه ویستلي. دا په دې معنا نه ده چې په دوی باندې نقد د سیاسي مخالفت د وجې نه کوو یا موږ د دوی سره په راتلونکي نظام کې ونډه غواړو. نه، موږ وایو دغه داخلي سیاستونه که پخوا ول د حذف سیاست غلط و، که د هغه نه مخکې غلط و، که د انحصار و، که د استبداد و، دا غلط دی. په دې باندې باید ټول پوه سو چې نن په افغانستان کې د دوی په خپله په دغه امارت کې دننه امارت هم انحصار شوی دی. داسې نه ده چې په دوی کې دننه انحصار نشته. نو لهذا خبرې زه ختموم میاخیل صاحب، ما ډېر زیات انتظار وکړو، خبرې مې د ټولو دوستانو ډېر واورېدلې، زه دا خبرې هغه کومه. راځئ ورونو، که د ملي وحدت خبره کوو، که د ملي اتفاق خبره کوو، ګورئ یو عامل، یو علت دی، یو عامل دی او یو معلول دی. عاملین د ټولو که اشغالو که هر څه ورته وایو، عاملین معلوم دي. عاملین هغه خلک و چې سیاستونه یې داسې ول چې افغانستان هغه د خپل اصلي هویت برعکس یو بل ډول نړۍ ته معرفي کړ. موږ افغانان نن چې وایي چې په افغانستان ترهګري له افغانستان راځي او بلاول بوټو دا خبره کوي، دا
دا اصلا دوی غواړي له دې لارې نه خپل همغه زوړ سیاست چې کوم لري همغه تعقیب کړي په داسې حال کې چې په تاریخ د افغانستان کې هم د جمهوریت په وخت کې هم لږ نه مخکې هم تر د اوسه پورې حتی د دغه طالب وخت کې دغه به څوک ثابت نه کړي چې له افغانستان نه دي چېرته ترهګر تللی وي حتی خپل دښمن هم په همغه هېواد کې تعقیب کړی وي. دغه شی یعنی ترهګري د افغانانو په ماهیت او نیچر کې نسته چې البته هغه چې د نورو په نمایندګۍ باندې جګړې پر مخ بیایي د استخباراتو سره کار کوي د استخباراتي مسایلو لپاره په افغانستان کې بد امني ته زمینه برابري هغه بیا د افغانانو د ملي ګټو او د افغانانو د ملي ارزښتونو مخالف کار دی. په اخر کې دومره وایم چې دا خبرې چې هلته دا اشغال یا مثلا هلته په دې ډول باندې وګورئ غلامي په اوسني عصر کې غلامي خپل ماهیت او خپل تعریف بدل کړی دی. لوی غلام هغه دی چې هغه د جهل غلامي، هغه د فقر غلامي، هغه د هویت د بېهویتي غلامي. نن متاسفانه افغانستان همدغسې یو حالت ته روان ده. نن یو انسان چې دی هغه دومره غلام ده چې د خپلې ګیرې او د خپل 10 سانتي متره سر واک نه لري. نو دغه د داخلي سیاست نتیجه ده. زه فکر نه کوم چې دغه خبرې چې فدایي ته کافر وایي یا فدایي د طالب ته تروریست وایي دغه د موږ ته خارجیانو ویلي. دا زموږ خپل مشکلات خپلې ستونزې دي. راځئ ټول افغانان یو، ټولو غلطۍ کړي دي، ټولو اشتباهات کړي دي، ټولو چا شعوري کړي دي چا غیر شعوري کړي دي، څوک د یو چا په لاس کې څوک د بل چا په لاس کې. نو راځئ ورونو هغه دا دی زموږ تاسو لپاره د ټولو لپاره چې راځئ اول په دا خپلو منځونو کې تعامل سره وکړو. مخکې چې موږ د نړۍ سره په تعامل یا له نړۍ نه دا توقع ولرو چې هغه د طالب سره تعامل وکړي. نه، راځئ موږ تاسو ټول اول په خپلو منځونو کې تعامل وکړو. آیا موږ اول په دې توانېدلی شو چې دغه خلکو حقوق چې دا ختمه شي ډاکټر صاحب دغه 50% ختمه شو خبره مې دا خبره ختمه کړم. آیا موږ په دې تر اوسه پورې توانیږو چې اول قدم کې طالب د ولس سره دغه تعامل وکړي چې دغه ښوونځي او مکتبونه د نجونو پر مخ خلاص کړي؟ اول راځي په خپلو کې دغه د تعامل فرهنګ او د تعامل موضوع هغه کو سره حل کو. بیا وروسته نړۍ ته بیا د هر چا خلو جوړیږي. بیا نه د طالب سیاسي مخالف، نه د افغانستان د حکومت سیاسي مخالف، نه د بل چا هغه دغه بیا خبره ځای نه لري. نو لهذا د هر ډول نړیوالو فورمونو او په سټیج کې د افغانستان له انزوا نه د ایستلو لپاره او هلته زموږ د خبرې ځای په ځای کولو د نمایندګۍ لپاره اول زموږ د داخلي سیاستونو اصلاح او بنیادی تغییر پکار دی. او چې تر څو دا رانسي زه فکر کوم دغه ډول سیاستونه په دې شکل باندې به ما په د اخر کې هم دا خبره یو جمله د وړه غوندې ختموم. ما به ویل چې روسان او کمونیزم چې دا هغه کمونیستانو